السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. په دنیا کې ستر مرض چې بعض انسانانو کې موجود وي او بلکې په خلکو کې راځي د مرض د هغې مرض اسباب پیژندل چې ولې راځي او د دې مرض دپاره نور داسې اسباب پیژندل چې څنګه دا مرض لاړ شي. دا دومره یو خطرناک مرض دی چې کله دا په یو مسلمان مؤمن نارینه زنانه کې وي منځونه وله خوند نه ورکوي، زړه تنګي، سبا د ماښام اسکار نه پیژني. د مسلمان جنازې له د تګ او د نه تګ څه اهمیت ورته نه ورکوي، که لاړ شي که لاړ نه شي. ښه ګاونډیتوب، صدقه، صلة رحمي، اخلاق، معاملات، حلال خوراک تلاش، دا هیڅ سوچ کې ورسره نه وي. د دې ټولو شونو کول او نه کول عدم وجود هغه ته برابري وي، هغې ته غفلت وایي. چې کله انسان غافل شي دې وخت دا د شیطان په غشو باندې ښه لګېږي، ځکه شیطان په هغه انسان باندې ډېر ګزارونه کوي چې دا په غفلت کې پروت وي، په شهواتو کې پروت وي. شیخ الاسلام ابن قیم مفتاح دار السعاده کې وایي که نه، وایي فالقلب الغافل مأوى الشیطان. غافل زړه دا د شیطان ځای دی. کوم انسان زړه چې غافل وي شیطان دلته ژوند کوي، همدلته اوسېږي. چې کوم انسان خپلو شهواتو راغستی، کوم انسان دې راغستی چې هغه راځي کم دا راځي کم دا راځي کم د مخلوق محبتونو راغستی، لکه ابراهیم بن ادهم رحمه الله وی من اراد الراحة، څوک چې اراده د راحت لري فلیخرج الخلق من قلبه حتى یستریح، مخلوقات د زړه نه وکاږه چې په راحت کې شي. دارنګه وهب بن منبه وی حلة الاولیاء کې دا خبره نقل ده، من جعل شهوته تحت قدمه، چا چې شهوات د خپې لاندې کړل فزع الشیطان من ظله، شیطان به د سوري نه بیریږي. د عمر رضی الله عنه د ژوند قصې واقعات ټولو ته معلوم دي. دارنګه امام ابن جوزي لیکي په ذم الهوا کې، هغه وایي ما زال الهوا یذل اهل العز، و دا خواهشي خواهشات دا امداسي چې د عزت والا خلق ذلیله کوي. څنګه انسان په غفلت کې واقع کیږي؟ اسباب د غفلت څه دي؟ اولین سبب چې دی صحبت الفساق و اصحاب المعاصي، فاسقان و فاجران او د ګناهګارو خلکو سره ملګرتوب کول. د دې په وجه زړه م سختېږي او بېنمازي م رامنځته کېږي او لوچکي م رامنځته کېږي. د دنیا بدفعلیانې ټولې د همدې سره تړلې دي. دویم سبب چې انسان غافله کوي سندرې، ګانې بجانې، ټنګ ټکور اورېدل، د دې سره مینه علاقه ساتل. ډېر ځوانان چې د هغه نه ډېر نیک کارونه کېدلی شي په سندرو کې اخته دي. دریم سبب د غفلت د لوبو سره ډېره مینه کول، دا که فوټبال دی او که دا والیبال دی او که دا هره لوبه ده، د دې هرې لوبې دپاره به هر سړی به تقسیم اوقات جدول ولري. زه په 4 ساعتونو کې دغه نیم ساعت سپورت کوم، 1 ساعت دا لوبه کوم، بس 4 ساعتونو کې. دا څه نه چې 4 ساعتونه هم دا لوبه، 4 ساعتونه هم دا لوبه، ستا د خولې نه هر خبر د لوبې راوځي. د دې سره غفلت ډېرېږي تا باندې. څلورم سبب چې دې سره غفلت پیدا کېږي د دنیا سره ډېر محبت کول. تاسې ګورئ بعضې خلک دومره مصروف وي د دنیا په کارونو کې چې 5 وخته مانځه کې هم نه وي، په جنازه کې هم نه وي، د مریض پوښتنه کې هم دي، په هېڅ نیکۍ کې هغه شریک نه وي. دکانونه دي او شرکتونه دي او هلته مال ویسه او دلته مال ویسه، دې کې مصروف، سبا له په همدې مشاغلو کې مړ شي. د دې سره غفلت پیدا کېږي، غفلت ورسره ډېرېږي. دارنګه ډېر خوبونه کول. یو سړی چې ګوري بس واده دی، چې پوښتنه کوي واده دی، چې پوښتنه کوي واده دی. خاص کر چې کله د رمضان میاشت داخله شي، سهار مونځ چې وکړي، پیشنمې چې وکړي، سهار مونځ هم پرېږدي واده شي، لمر راخته راپاڅېږي، بیا واده شي مازدیګر او ماسپښین راپاڅي، نن روژه ډېره ښایسته غونډ پکې خوب و. دارنګه ډېر خوراک کول،
دا غفلت پیدا کوي ځکه د ډېر خوراک سره ډېرې اوبه څښل کېږي د ډېرې اوبو سره ډېر خوب پیدا کېږي چې خوب د ډېر کې بس ته چې پاسېږي خلک ورته نه رسېدلي وم هغه سبب چې غفلت پیدا کوي ډېر چکر یې وهل اوړي کې هلته ځو ژمي کې دلته ځو پلانکې موسم چې دلته ځو هلته باغ دی هلته پارک دی هلته د سیند غاړه همدې کې ګرځه همدې کې به زړه من دومره غفلت راشي حد نه زیات دارنګه ډېر روابط ساتل ملګري دي ونډیوالان دي او دا دي دا اکثر خلک یو بل له وایي که نه حالات خراب دي حالات ډېر ترنګلي دي سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي روابط پیدا کړه ډیوالان پیدا کړه ملګري پیدا کړه کله چې د ځان خلکو ته وسپارو د بیا امتحانات راځي بیا به خلکو له پسې منډې وي نه الله باندې اعتماد کوه امام شافعي رحم الله وایي رضا الناس غایة لا تدرک د خلکو راضي کېدل دا داسې یو هدف دی یو غایه ده چې هغه نشي مونده کولی نشي کولی هېڅ وخت به ستا نه ټول خلک راضي نشي ټول ملګري ټول خپلوان ټول دوستان به ستا نه راضي دې ته به خوب کې هم دې هدف ته ونه رسېږي فعلیکه په تا باندې څه لازم دی بما یصلحک هغه څه په تا لازم دی چې تا اصلاح کوي فلزمه همغه لازم ونیسه همغې سره شه ځان اصلاح که ټول خلک پرېږده اتباع الهوا د خواهش پرستی کول د خواهش پسې روانېدل مزید یو چرچې دي همدې پسې ځه کثرت الضحک ډېره خندا کول ډېرې خنداګانې کول دمزه خرابوي کثرت الاختلاط د ډېر خلکو سره ناستې ولاړې کول څلېرې ساعته د اوقاتو دپاره او د مجالس د ونډیوالي د ملګرتوب د بیمانه دي همدې کې سړی مصروفي بلیس کار نه کور کې ټي وي تلویزیون افلام د ده سره ډېره علاقه کول دمزه خرابوي سیاسي چوکیو کې ډېر مصروفه کېدل لکه شاعر وایي که نه وان المناصب لا تدوم لواحد دا منصبونه چې دي دا د هېچا دپاره همیشه نه دي ان كنت تنکر ذا فاین الاول که ته انکار کوې هغه اول کس څه شو ستا نه مخکې په چوکۍ ناستو هغه څه شو فاغرس من الفیل الجمیل فضائله فاذا عزلت فانها لا تعزل خپلې نیکیانې وکړه نیک اعمال وکړه که ته لاړ شې ستا عمل به شاته پاتې که نه د دې چوکیو سوچونه مه کوه چې دا چوکۍ ده دا خو ختمیږي دا خو هغه څه دي چې د دې وجې نه غفلت راځي اوس کم کارونه سره وکړي چې دا غفلت لاړ شي اولینه خبره دا ده توبه الله ته وکاږه د بدانو ملګرو په ځای نیک ملګري انتخاب کړه هر کار چې چپو دې راسته کې شروع کړه او دعا د الله نه وغواړه د الله په اسماو صفاتو باندې یو دا کار وکړه دعوت الله ته شروع کړه که ته عالم نه یې دا خلکو ته ویلی شي چې په ښي طرف باندې ځه په ښي لاس خوراک کوه مسجد ته راشه ترجمه ده د سیرت درس دی دا نیکې خبرې خو هر چاله کولی شي دریم التفکر فی قرب الموت د مرګ په نږدېوالي کې خلکو له خبره ورکړه ځان ته متوجه شي چې مرګ نږدې دی روزانه مرګ نږدې کېږي روزانه زما د ژوند ورځې او شپې او ساعتونه کمیږي روزانه مې دنیا کې خوراک کمیږي دې کې سوچ کوه د قیامت ورځ خپلې مخې له ودروه دې کې سوچ وکړه د الله کتاب ته ورشه قرآن کریم راواخله قرآن کریم سینې ته ونیزه تلاوت یې که ویل وله ترجمه یې وکړه حفظ یې وکړه بل یې مخې دارنګه څومره امتونه چې الله مخکې هلاک کړي د هغوی تاریخ ولوله قوم لوط دی اصحاب الایکه دي دا الله ولې هلاک کړي دي محمدي امت چې دی دا او یوم امت دی د ده نه مخکې 9 شوېته امتونه تېر شوي دي دارنګه کله کله قبرونو ته ورځه د الله ذکر ډېر کوه د نیکانو خلکو ملګرتوب کوه د قرآن کریم په ترجمو کې کښېنه د سیرت په درسونو کې کښېنه د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د دوی ژوند مطالعه کوه کله کله په څلېرې ساعتونو کې نیم ساعت ځان ته کښېنه سوچ کوه څومره ژوند تېر شو څه مې وکړل ځکه سبا مړ شمه زما به خلک څه یادوي چې د لارې جوړې کړې وي جوماتونه جوړ کړي وي مدرسې جوړې کړې وي د یتیمانو پالنه کړې وه د کونډو سره همکاري کړې ما کړی څه شي ځان سره سوچ کوه او بل سبب دا دی چې غواړي چې غفلت درنه وړاندې شي د حلال خوراک تلاش ډېر کوه حلال خوراک اگر که ډېر کم وي امام بخاري وایي که نه وایي ما باندې خپلې مور چې څومره درس او تدریس ما کړی دی او سفر مې کړی علم لپاره ټولې روپۍ ما باندې خپلې مور حلالې لګولې دي څوارلسم سبب چې غفلت د نه ځایله شي خواري ده کوشش دی لکه شاعر وایي که نه اجهد ولا تکن غافله کوشش کوه غافله مه جوړېږه
فندامة العقبى لمن يتكاسل یا لمن يتغافل. نو خپېمانتیا به نتیجه به اخر کې به سي هغه څوک چې غفلت کوي به د هغې نتیجه به بیا ندامت دی، بیا خپېمانتیا ده. نو کوشش هم کوه چې الله د غفلت نه ځان وړاندې کړي او الله نه غوښتنې کوه، دعا الله ته کوه، الله ته متوجه کېږه، په الله باندې اعتماد کوه، الله ته ځان سپاره.